سلامونه په دې هیله چې ټول ملګري جوړ او روغ وي. یو نوی مهم خبر د آلمان هیواد څخه هغه دا چې آلمان هیواد مخکې اعلان کړی و چې افغانان به هره میاشت یعنی 1000 افغانان به دوی آلمان ته انتقالوي، خو دا پروسه ډیره ضعیفه روانه شوه او په دومره وخت کې تر اوسه پورې یو افغان هم آلمان ته انتقال شوی نه دی. نو یو نهاد دی، یو سازمان دی د میشن لایف لاین په نوم چې افغانانو لپاره دوی مرسته او همکاري کوي تر څو افغانستان څخه وباسي. دوی په خپل سایټ کې داسې لیکلي و چې مونږه تر اوسه پورې منتظر چې حکومت د افغانانو لپاره یو څه وکړي، هغه افغانانو لپاره چې دوی د آلمان هیواد سره کار کړی. مثاله که برک که تاسې نوم اورېدلی وي، برک په نوم یو انجو وه، هغې کې هم آلمانیان کار کول، یا په نورو بخشو کې چې آلمان فعالیت لرلو په افغانستان کې افغانان دوی سره کار کولو. نو دوی ویلي دي چې هغه خلک تر اوسه پورې منتظر پاتې دي او دوی ته هیڅ کار هم نه دی شوی. نو دوی یو ایمیل نشر کړی دی چې افغانان کولی شي چې د دې ایمیل له طریقه خپل شکایات ولیکي او موږ ته یې راولیږي. یعنی تاسو چې کله شکایت لیکئ، هغه شکایت په سر کې تاسو باید ولیکئ چې complaints about admission. زه یې دلته په ویډیو په صفحې کې هم لیکم. نو complaints about admission دغه به ولیکئ او هغه ایمیل چې زه تاسو په ډسکرپشن کې اچوم هغه هم تاسو هغه کوي، مطلب هغه هم تاسې هلته په همغه ایمیل کې ورولېږئ او خپل شکایت ډېر منظم شکل سره ولیکئ تر څو دوی ته ورسیږي. دغه تاسو شکایتونه مکمل یو څېړل کېږي، هغې نه وروسته داخلي او خارجي وزارت ته د آلمان لیږل کېږي. نو دوی خپله وکیلان هم مشخص کړي دي د هغه لپاره تر څو دغه خلک د خلکو هغه اسنادو ته څېړنې وکړي او کوم خلک چې واجد د شرایطو په رښتونې سره چې آلمانیانو سره یې کار کړی و هغه دوی وباسي د هغه وکیلانو په ذریعې سره. نو دوی کیسونه به مخکې ځي او تاسې به د افغانستانه انتقالوي آلمان ته. دا ډېر یو نوی پروسه دی، دا ډېر ښه پروسه دی. ما نظر سره دغه نتیجه ورکوي. په دې کې معلومیږي چې څوک حق لري چې افغانستان څخه آلمان ته انتقال شي او څوک حق نه لري، ځکه چې تاسو ته وکیل نیسي. نو هغه افغانان چې آلمانیانو سره کار کړی و، نو دا بهترینه پروسه د دوی لپاره. نو حتما د خپل شکایت ولیکي او ایمیل ته دې ولیږي. نو دا چې دوی کوم بل نوی خبر نشر کوي هم د یوټیوب کې به زه تاسو لپاره اچوم او تاسو وګورئ تر څو خپل مشکل حل شي. نو هغه بیا هم وایم که چیرې مثلا تاسو خپله غواړئ چې د هغې نهاد په مورد څېړنه وکئ، تاسو هغه ته ورننوځئ، میشن لایف لاین سایټ ته ورننوځئ، د دې په مورد مکمل معلومات لیکلی دی. تاسو خپله هم کولی شئ چې هغه وګورئ او نوره یقین مو وشي او تاسو خپل هغه نظریات او خپل هغه شکایت هغه ایمیل ته ورواستوئ. نو مننه، ومختل چې دغه خبر تاسو سره نشر کړم په دې هیله چې د دې څخه ښه ګټه واخلئ. او بیا هم وایم چې ستاسو تشویق لپاره کومنټ لایک کړئ او که چیرې مو چینل سبسکرایب خو ډېر خوشحاله یم که سبسکرایب هم نه کړو نو مهم نه دی، خیر دی، مقصد تاسو مشکل حل شي. مننه.